اوس که یو مسلمان د الله جل جلاله د رضا د فاره د شپې پاسې او په صحیح طریقې باندې او دس وکي او بیا الله جل جلاله ته سر په سجده باندې شي الله جل جلاله نه دعاګانې غواړي چې اے ربي کریم ډېر خطاکار ما ګناهګار ما ربي کریم ګناهونه راته معاف کا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې د شپې په آخري حصہ کې د الله جل جلاله هغه رحمت اولنی اسمان تراشی که په دغه ټیم کې انسانان بالخصوص مسلمانان د الله جل جلاله نه دعاګانې غواړي ربي کریم ورته دغه دعاګانې قبلوي. دا تهجد منځ دا ډېر غوره او افضل منځ دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل. غوره منځ پس د فرض مننا هغه مونږ د شپې دی، یعنی په نوافلو کې غوره منځ الله جل جلاله تعالی تهجد دی. ځکه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې تاسو تهجد کوئ، ځکه دا تهجد منځ چې دی نو دا د نیکانو د صلحاو او د الله جل جلاله ته چې کوم مقرب خلق دی دا د غیر عادت او طریقه وا. یعنی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپل صحابه کرامو ته د شپې د منځ کولو حکم کولو چې تاسو تهجد کوئ. په خپلم عادت کریمه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک داو چې سرور کائنات محمد مصطفی علیه السلام با د شپې 8 رکعات تهجد کول. او دا خبره هر چاته معلومه ده چې دا تم رسولها نیکان اولیاء چې الله جل جلاله ورته دا دومره مراتب ورکړل، الله جل جلاله ورته فضیلت ورک وجم داوا چې دغه صلحاء او نیکانو اولیاء الله دی د خپل وختونه د الله جل جلاله عبادت او ریاضت مقرر کړي. د شپې برا فاسدل او الله جل جلاله ته به سجدي لګولې. وسم په دې زمانہ کې امدا سنیکان اولیاء زنانم شته دي سړیم شته دي چې د الله جل جلاله د عبادت سره دومره مینه ده چې د شپې را فاسي په تور تیار کې صرف د کیرړو اوازونه وي او دا داسې عبادت ته چې ریاکاریم پکې نشته چې انسان چاته ځان وخای. ځکه خو افضلم دی چې د شپې را فاسيږي په یو ګډ کې الله تعالی ته ولاړی او د الله جل جلاله عبادت کې ربي کریم غیرتی ذات استا دغه پاسېدل چې څلور رکعات یا 2 رکعات یا 8 رکعات ته ادا کړه ربي کریم استا په دغه سجدو باندې تمام ګناهونه معاف کړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې سرور کائنات محمد مصطفی علیہ السلام مبارک فرمایل ان فی الجنه غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. په جنت کې داسې بنگلی دي داسې کمرې دي چې داغه ظاهر به د باطن نخکاره او باطن به ظاهر نخکاره. یو شخص پاسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل لمن هي یا رسول الله، دا کمرې او دا بلډینګونه او دا کمرې به د چا د فاروي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایل لمن اطاب الکلام، دا به دا چا د پاره څوک چې خې خبرې کوي. واطعم الطعام او مسکینان او فقرا او طعام ور کوي. وادام الصيام او چې همیشه روزه نیسي. او بیا نبی کریم علیه السلام ورته فرمایل دا کمرې به د هغه چا د فاري. وصلى بالليل والناس نيام، چې دا د شپې مونږ کوي دا سه حال کې چې دا خلک ودوي او دا د شپې فاس الله تعالی ته په عبادت باندې ولاړ وي نو دا بنگلې او دا کمرې به د هغه انسان لپاره. علامہ قرطبی رحمت الله علیه په خپل کتاب التذکرہ باحوال الموتى و امور الاخره کې یو واقعه را نقل کړی دا. هغه فرمایي چې حضرت ثابت رحمت الله علیه فرمایي چې زما پلار به د شپې په تیاره کې ولاړو او د الله تعالی عبادت په ډیر زیات کول. هغه په خپل فرمایي چې ما یو شپه په خوب کې داسې یو خزه ولیدا چې هغه د دنیا د خود په شان نه و. ما ورنه پوښتنه وکړه چې من انتی تسوکی؟ وی هغه ویل چې زه یم د الله جل جلاله بنده یم. وی ما ورته ویل چې ما سره نکاح وکا.
نو هغه راته وی چې د الله تعالی د وړاندې زما د نکام پیغام پیش کا زما مہر ادا کا ما ورنه تاسو پوښتنه وکړه چې وما مہر وکي ستا مہر څه شی دی وی هغه راته ویل چې طول التهجد اوګدو تهجد کوي یعنی د شپې الله تعالی ته ودرېږي او ډېر زیات منسکه دغه زما مہر دی نو ګوره چې انسان تداخر نصیب کیږي او دغه حور او د غلمان او تذکرہ په قران کې مشته دی او د رسول الله مبارک په احادیثو کې مشته دی نو دغه حور چې الله تعالی انسان ته په جنت کې ور کوي د هغه د پاره په دنیا کې تهجد کول دي دا تهجد منس کول نیکانو بندګانو صلحاو ته ډیر آسان وي وسو شپې مګدي دي د جمع شپې دي تقریبا 11:30 غنټې شپه جوړیږي چې انسان خپل ټیم ودکېږي نو په دې وګدو شپو کې الله تعالی ته ودرېدل او بیا د یخنۍ ورځم دي چې ځان باندې مشقت برداشت کې یو خوبو ته کېنېږي او الله تعالی ته بیا په عبادت ودرېږي په دې سره انسان ته الله تعالی مرتبه ورکړي الله جل جلاله ورته ګناهونه معاف کوي او دا یو بریا عبادت ده د شپې شفاسي او په یو ګډ کې ولاړی په کور کې ولاړی کمره کې یا په مانځه کې جماعت کې ولاړی نو الله جل جلاله په دې سره انسان ګناهونه معاف کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک معمولم داو مبارک علیہ السلام عادت کریمم داو چې په خپل به تهجد فرمایل صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه تبهم دا نصیحت کولو دا وعظ او فرمان به صادرولو چې تاسو تهجد کوئ په دې تهجد مون سره الله جل جلاله دا ګناهونه زکه معاف کوي او دعاګانې زکه نرد کوي چې په دې کې انسان ته مشقتي او دا هر انسان نشي ادا کولای منافقین خو بيخي نشي ادا کولای ځکه الله تعالی فرمای و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى دا خو ډېر ناراضه قوم دي منافقین نو ګورا دا تهجد منس کول نیکانو اولیاء تا او بیا دا الله جل جلاله مقرب دوستانو ته ډیر آسان وي وس خدا سي زمانہ د انسانان د خپل فرض منادا کې تهجد بسادا کی نو وعظ او نصيحت مداد چې الله تعالی دی اول مونږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي او ثانیاً تاسو ته ډیر بهتره مونږ دی او شپې مګدي دي نو باید چې هر انسان خپل غریوان کې سوچ دا وکړي چې نه معصوم یم نه محفوظ یم زمانہ به ګناهونه شوي زمانہ به خطایان شوي زمانہ به زیادت او کمی شوي وي نو ګورا یو مقدا دا ژوند چې دینو دا یو غنیمت وګڼي ښا پدې کې الله جل جلاله نا سوالات کوي الله جل جلاله نا دعاګانې غواړي او بیا الله جل جلاله ته په دغه تور شپه کې ودرېږي چې ربي کریم راته دنیا مخسته کی او الله جل جلاله آخرت مخسته کی الله جل جلاله د چا عبادت او د چا ریاضت او چا دعاګانې هغه نرد کوي ربي کریم غیرت ذات ده دا د الله تعالی سره وعده ده چې الله تعالی زموږ د ګناهونه معاف کوي په دغه عبادت سره د الله تعالی نه په دعاګانو سره الله جل جلاله دې موږ او تاسو سره تهجد کولو توفیق را په نصیب کړي صلی الله